دا صرف ارمانونه دي. زه به په رجالو کې شمار شم، زه درس ته نه کښېنم. زه په رجالو کې شمار شم، زه لمونځ په جومات کې نه کوم. وایي زه به په رجالو کې شمار شم، زه یو ریال د الله په لار کې نه لګوم. زه به په رجالو کې شمار شم، زه بچو له دیني تربیت نه ورکوم. زه به په رجالو کې شمار شم، زه د دین خادم نه ګرځم. زه به په رجالو کې شمار شم او زه د چا مرسته نه کوم، غریب یتیم چا سره مرسته نه کوم، چا سره منډه نه وم. زه به په رجالو کې شمار شم، قرآن نه ویم، حدیث نه ویم، قرآن نه رالمه، یادوم یې نه، د علماو سره کښېنم نه، او زه به په رجالو کې شمار شم. دا خوبونه دي. اوس دې سړي ته الله وایي دا په مؤمنانو کې سړی دی، خو دغسې سړی دی که نه، دې رتبې ته رسېده، دې مرتبې ته رسېده. دا صرف ارمانونه نه کېږي چې زه به په دغه کسانو کې راشم چې الله ورته په قرآن کې رجال ویلي. زه به په رجالو کې شمار شم او زه دنیا له نقصان نه ورکوم. زه به په رجالو کې شمار شم او زه بچي او ښځه او مال او دولت او مزدوري او دیاړي دا زه په دین باندې اوچتوم او زه به په رجالو کې شمار شم. زه به په رجالو کې شمار شم، زه درس ته نه کښېنم. زه په رجالو کې شمار شم، زه لمونځ په جومات کې نه کوم. وایي زه به په رجالو کې شمار شم، زه یو ریال د الله په لار کې نه لګوم. زه به په رجالو کې شمار شم، زه بچو له دیني تربیت نه ورکوم. زه به په رجالو کې شمار شم، زه د دین خادم نه ګرځم. زه به په رجالو کې شمار شم او زه د چا مرسته نه کوم، غریب یتیم چا سره مرسته نه کوم، چا سره منډه نه وم. زه به په رجالو کې شمار شم، قرآن نه ویم، حدیث نه ویم، قرآن نه رالمه، یادوم یې نه، د علماو سره کښېنم نه، او زه به په رجالو کې شمار شم. دا خوبونه دي. دا څه دي؟ خوبونه دي. دا پالتو خبرې دي. دې چې هر سړی ارمان کوي چې زم په دې آیت کې د نراله من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، د الله سره کړی لوز رښتینی کړی. دا تاسو کې کم یو نه غواړي چې زه په دې کې، کم یو نه غواړي چې زه دې کې رانه شم؟ هر یو دا غواړي چې زه په دې آیت کې دننه راشم. خو دا د دې حده پورې بغیر عمل نه، د دې حده پورې دا صرف ارمانونه دي. یا بل تعبیر به وکړم که صحیح، د دې حده پورې دا تشې هواګانې دي، دا تشې هواګانې دي. ځان سره جیب کې کېده، ها دا مې ارمان دی او په دې پسې محنت کوم او کوشش کوم، منم دا خبره او دا منم. انس رضی الله عنه او د هغه په شان رجالو ته رسېده، دا ناممکنه ده. خو د هغوی په لار خو تلی شو که نه، د هغوی په نقش قدم خو تلی شو. منم کمزور یو، هغوی په سفر کې ډېر مخکې تلي. یو سړی دی مکې ته روان دی او نوې ګاډی ورسره دی. یو سړی دی مکې ته روان دی په سکوټر باندې، بیا هم دا سړی ښه دی، روان خو دی په هغه لار کې. منم چې سکوټر او د ګاډي مقابله نه کېږي، هغه سره ګاډی نه دی، خو دیم روان په دغه لار دی. صحیح ده کمزوری دی، کله ودرېږي، کله سکوټر خراب شي، کله دی ستړی شي، کله ګرمي، کله سیلۍ، کله غبار، کله یو شي، کله، خو روان دی. نو ځان خو کم سے کم داسې که که نه چې د دې اوچتو خلکو په نقش قدم خو روان شي.